هر یو پیرنټس ته دا وینا کوم چې خپل بچی کې چې دی الک او جنې کې فرق مه کوئ. الک هم د الک خو الک دی، الک خو کار کولی شي، ظاهره خبر ده، خو ورسره جنکو ته هم دا رایټ ورکوي. هر یوې جنۍ له حق حاصل دی. څنګه چې زه داسې رالمه نو مقصد دومره ګران مې نه و، نو زه ځکه ټولو ته وایم چې دا چې دی دومره ګران نه دی، بس تاسو لږ محنت غواړي. سلامونه او احترامات ګران ملګرو، وحید الله خان یم. خپرونې پیغلې زما د کام ډالۍ په لاس تاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. ګران ملګرو، په پښتنه خاوره باندې چېرته چې په معاشره کې ښځې له د کار کولو دومره حق نه ورکړی کېږي او حق ورته نه حاصل په پښتنه معاشره کې، هماغلته کې په سوات کې د عالمګنج د سیمې یو ډېره تکړه پیغله چا چې د سکول د وختونو هم ډېرو سرګرمیانو کې حصه اخیستې وه، مونږ مخکې نه هم پېژنده. انم رحیم چا چې په منګوره کې یو سافټویر اکیډمي او سافټویر کمپني کولاوه کړې ده. دغې پیغلې سره به نننۍ مرکه پیل کوو، د سره به یو څو خبرې اترې دې حوالې سره کوو. سافټویر اکیډمي او سافټویر ډیولپمنټ دا هر څه شیزونه دي، دا به دغه پیغله په خپله وایي. راځئ یې سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ناول خو دوی ته مینوالو ته دا ووایي کتونکو ته چې آخر دا سافټویر ډیولپمنټ سافټویر کمپني یا سافټویر اکیډمي څه شی دی؟ ټول ناول خو به زه ټول ته سلامونه وایم او ډېره زیاته مننه چې دوی ما ته خپل ټایم راکړو او زما نه انټرویو اخلي. نو اول خو به زه دا ووایم چې سافټویر چې دی ډېر خلک داسې دي چې هغې ته پته هم شته دی، هغې ته علم شته دی، خو ډېر داسې دي چې هغې ته علم نشته دی. نو ما چې دی سافټویر کمپني یو بنیاد مې کېښلو، د کمپنۍ سره ما ورته یو اکیډمي هم اوپن کړه. کمپني خو داسې ده چې مطلب کم چې چاته علم دی خو هغې به ورته راشي، خو چې چاته علم نشته هغې به څنګه راشي. نو د هغې دپاره ما یو اکیډمي هم اوپننګ چې دی د هغې اکیډمي مې ورسره هم اوپن کړه. مطلب مې دا دی چې اکیډمۍ کې چې دی هغه سټوډنټس به راځي چې چاته دا سکلز نه وي زده، نو زموږ سره ویل ایکسپیرینس ټیچرز چې دي هغه موجود دي، هغوی به ورته مختلف قسمه سافټویر زده کوي. سافټویر کې موږ سره ټول نه مین چې کوم راځي هغه موږ سره ډیولپمنټس دي. ډیولپمنټ کې راځي موږ سره انډرایډ ډیولپمنټ او آی ایس ډیولپمنټ او د هغې نه علاوه ګرافیک ډیزایننګ راځي، ویب ډیولپمنټ یعنی ویب سایټ چې کوم ډیولپ کېږي هغه راځي، او د هغې نه علاوه کوم چې میجر پروجیکټس دی هغه موږ سره راځي، کوم چې میجر فیلډ دی هغه موږ سره راځي ډیجیټل مارکیټینګ. نو دا ټول چې دی دا ټول سکلز چې دی دا سټوډنټس چې کوم راځي دوی به زده کوي. زموږ سره کمپني مقصد څه دی؟ کمپني مقصد دا دی چې دلته چې کوم خلک دي او هغوی کم قسمه پروجیکټس چې دي هغه جوړول غواړي، نو زما سره ویل ایکسپیرینس ټیم چې کوم دی هغوی به ورته ډیولپ کوي هر قسمه پروجیکټس چې وي. نو زما خو دغه دی، زما یو ایم دا دی، زما میشن دا دی، زما مقصد دا دی، زما میشن دا دی چې زه دوی ته ټیکنیکل ایجوکیشن راولم. سوات کې ډیر خلک دي، ډیر زیات چې دی هغې کې دا جذبه شته دی چې زده کړي، خو دا سکلز ورسره نشته دی. جابس خو ډېر دي، مارکیټینګ کې جابس ډېر دي، خو سکل کم دي. نو زه دا غواړم چې زه سوات چې دی سوات زه فارورډ بوزم، او خاص کر هغه فیمیلز چې هغوی کور کې ناست دي او بهر وته صدغه نشته دی، څه اجازت ورته اکثر نه پښتنه معاشره دا نه مني. نو زه هغوی ته خاص کر دا ویل غواړم چې تاسو دا سکل زده کوئ او بعد د هغې نه کور نه چې دی کور کې هم تاسو آنلاین چې دی جاب کولی شئ. صحیح. دې سافټویر کمپنۍ له به بیا هم راځو، خو اول یو بله خبره راته وکړه چې څومره ګرانه وه دا سفر، څومره ګران و کله چې د سکول نه را شروع کړو تر دې دمه دې راورسولو. معاشره کې ډېر ګرانه هم وي، داسې ایګزسټنس کول، یوازې ایګزسټنس کول، دغه ټول سفر څومره ګران و تر دې دمه راورسېدې، دا راته ووایه. نو فرسټ اف آل چې دی زه به خپل فیملی چې دی خپل فیملی باره کې به ووایم چې زما فیملی به باندې ډېر زیات چې دی هغې مطلب هغوی زه دومره حد ته راورسم، د هغې ډېر زیات خپل فیملی به ډېر زه ته شکریا ادا کړم چې هغې ما ته اجازت راکړو او زه یې ته دې مقامه پورې چې دی هغې راورسولم. ما ته هېڅ شي انکار چې دی ما ته پیرنټس چېرته نه دی کړی. نو زه هر یو پیرنټس ته دا وینا کوم چې خپل بچي کې چې دی الک او جنۍ کې فرق مه کوئ. الک هم د الک خو الک دی، الک خو کار کولی شي، ظاهره خبر ده، خو ورسره جنکو ته هم دا رایټ ورکوي. هر یوې جنۍ له حق حاصل دی. څنګه چې زه داسې رالمه نو مقصد دومره ګران مې نه و، نو زه ځکه ټولو ته وایم چې دا چې دی دومره ګران نه دی، بس تاسو لږ محنت غواړي، کیونکې هر چیز چې دی که نه هغه په محنت باندې کېږي. نو زه دا وایم چې محنت نه بغیر هېڅ هم نشته دی، مطلب محنت کوئ. که میل دی که فیمیل دی آنلاین پیسې څنګه ګټلی شي؟ څنګه چې تاسو ووایئ تاسو راشي دلته کې دغه طریقه کار زده کوئ، نو تاسو به آنلاین پیسې وګټئ. تاسو خو په دې طریقه کار پوهېږئ، دا هم راته ووایه چې تاسو په خپله آنلاین څومره انکم کوئ او دی څنګه کولی؟ انکم زما چې دی دوبۍ کې چې دی زما 4 लाख پلس چې دی هغه سیلري به
د دغه باندې چې کله ما انټرنشپ چې دی هغه ما هلته وکړو بعد د هغې نه ایکسپیرینس چې دی هغه ما اسلام آباد کمپنۍ نه وکړو 7 سول ټیکنالوژیز او د تاریک نیټورک نه اوس زما د کمپنۍ لینک چې دی هغه هم د تاریک نیټورک سره دی نو ما د هغې نه دا چې د ما زده کړه نو ما چې دی په خپله باندې ما حالانکې پارټ ټایم کولو پارټ ټایم د یو کمپنۍ سره مې کولو د یو ای کمپنۍ وه هغې نه ما پارټ ټایم جاب کړی دی نو هغه 4 لک پلس زما سیلري وه هلته کې نو زه ځکه دوی ته وایم چې تاسو سکل زده کوئ تاسو هر ځای کې تاسو ته جاب ایزیلی میلاوېدی شي صحیح چونکې کتونکي ډېر خلک به داسې وي چې څوک به پوهېږي څوک به نه پوهېږي دا راته ووایي چې سکلز تاسو څه ته وایي سکلز څه شی دی بل دا هم راته ووایي چې کم میل یا فیمیل کم سټوډنټس چې دلته کې راځي کم کلاس والا راتلی شي کم کلاس نه بعد راشي په څه ټایمنګ راتلی شي او سکلز نه څه مراد دی سکلز نه مې دا مراد دی چې هر قسمه مطلب جست لایک لکه گرافیک ډیزاینینګ شو دا هم یو فیلډ دی زما مطلب دغه طرف ته زما دغه دی نو زه وایم چې هغې کې سټوډنټس چې دي سټوډنټ 9th والا هم راتلی شي 10th والا هم راتلی شي فرسټ ایئر والا هم راتلی شي سیکنډ ایئر والا هم راتلی شي او کوم چې فاینل ایئر سټوډنټس دي کوم چې د هغې لاسټ ایئر روان دي نو هغې موږ سره پروجیکټس کې هم ایز ا انټرنشپ باندې هایر کېدی شي موږ ورله یو ښه پیکیج باندې هغې موږ هایر کولی شو صحیح دغه ټول سټوډنټس که دلته کې راځي د هغې دپاره فی پیکیجز یا دا ټول هر څه دي ها فی پیکیجز زموږ سره دا دي چې 2000 چې دی زموږ سره ایډمیشن فی دی او پر منت زموږ سره پر منت چې دی سټوډنټ چې دی د یو کورس چې دی هغه 5000 به پر منت وي زموږ سره صحیح زیاته مننه ګرانو ملګرو دا وه انم رحیم چا چې د خپل د ژوند روداد هم تاسو سره شریک کو د ترڅنګ کوم سکلز چې هغې سره دي هغې باره کې هم تاسو ته ووایي چې څنګه په ژوند کې دغه سکلز په کار راتلی شي د سوات د عالمګنج د یو وړوکي غوندې کلي نه پاڅېدلې دغه پیغله څوک چې اسلام آباده پورې ولاړه او بیا یې په دوبۍ کې هم جاب وکړو واپس سوات ته راغلې ده او دغه یو مقصد لري چې د سوات خلکو ته څه ناڅه علم څه ناڅه پوهه څه ناڅه زده کړه ورکړي هم په دغه مقصد سره نن دلته کې مکان باغ کې منګوره کې کانټیننټل هوټل سره نږدې شهزاد پلازا کې په 3rd فلور باندې دا یو اکیډمي قایم شوه انشاءالله زه په خپل هم ډېر پر امید یم چې دا اکیډمي به د انم په شانتې نورې ډېرې پیغلې نور ډېر ځوانان دې خاورې له ورکړي الله پاک دې زمونږ دا خاوره هم دغه شانتې زرخیزه ساتي ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی لګو دې کې کوشش وکړئ لګو دې کې رایټس ورکړئ انشاءالله ستاسو زندګي هم سیټلي ستاسو د بچو زندګي هم سیټلي او مستقبل به هم روښانه وي خپل فیمیل ماشومان که مو دي که سټوډنټان مو دي د میل سټوډنټس نه کم مه ګڼئ انشاءالله یو ورځ به دغه فیمیل سټوډنټان هم ستاسو خپل لاس او خپې جوړېږي تر بل پروګرامه پورې وحید الله خان له اجازت ورکوي الله پاک